درمل هم حلال او حرام لري. زموږ ډېر هېوادوال چې کله هم ناروغه کېږي دوی چې کله هم ډاکټرانو ته ځي، ډاکټران ورته نسخې ورکوي. بعضې هغه نسخې دي چې ګیايي ډول باندې د سبزیجاتو د طبي شیانو څخه جوړېږي، هغه حلال دي. هغه هر څوک استعمالولی سي. مګر چې خبره مولټي ویټامین څخه راغله، مولټي ویټامین کې هغه خبره بیا ټوله د حلال او حرام راځي. ځکه زیاتره مولټي ویټامینونه چې دي دا د خوګ د غوښې څخه جوړېږي. مثلا پروتین که تاسو لیدلو سي زیاتره پروتین حتی په افغانستان کې هم هماغه پروتین چې هلته راتله زیاتره یې د خوګ د غوښې دي او هلته باندې لیکل سوي هم دي چې دا د خوګ د غوښو څخه موږ دا پروتین اخیستی دي. نو هغه حرام دي. او زیاتره مولټي ویټامینونه هم چې شته دوی وایي چې دا موږ د خوګ د شامیاتو څخه اخیستي دي او هغه شامیات چې دي حرام دي. نو چې کله هم تاسو یو مولټي ویټامین او پروتین او دا شیان چې تاسو خورئ د هماغه کمپنۍ معلومات وګورئ چې په ګوګل کې وګورئ چې دا حلال دی او که نه دا د خوګ د غوښې څخه جوړ شوي دي. نو چې کوم مولټي ویټامین چې د خوګ د غوښې څخه جوړ دی هغه نه مه استفاده کوئ، هغه حرام دی. او کوم چې د خوګ څخه جوړ شوي نه دي مثلا حیواتي د سمندري حیواناتو څخه جوړ دی هغه حلال دی او هغه تاسو استعمالولی سئ. مننه.